د جولای کال 2010 نه وړاندې په 51 مومندو کې د وړو او لوی وسلو د 100 نه زیات دکانونه خو په همدغه میاشت کې په دغه بازار کې یو لوی چاودنه وشوه چې په کې له 100 زیات تنان وژل شوي او د 51 بازار کې د وسلو دکانونه مکمل لنګ کړي د وسلو کاروباریانو هم دغه کاروبار پرېښو او د سبزیانو او یا نورو شیانو کاروبار ته لاس واچاو. دا وخت په 51 کې د وسلو درې مصرخانې دي چې زړې وسلې جوړوي او خلک ورته یا خو لایسنسدار لکه قانوني تومانچې مرمت له او یا بیا ښکاري چریدار ټوپکونه دغه دکانونو ته راوړي. جانس خان پرې وایي چې 10 کاله په 51 کې تیر کړل او وسلې جوړوي. په خو به کار ډیرو خو نن وختونه د یو عام مزدور برابر دیاړي او یا مزدوري هم نه کیږي. مخکې حالاتو کې لکه داسې و چې د شي باندې کار خو لکه ګزاره په د کور دغه په چریدله او نن دغه وطن حالات داسې ګډ وډ شو دي په وجه باندې زموږ د کارونه کمزوري شوي دي ډېره. نو اوس درته څوک ټوپک موپک تومانچه راوړي که نه که راوړي هغه ډېر په احتیاط سره څوک راوړي لکه په داسې یو سامان هم چې د حکومت یو دغه دومره جوړ شوی دی چې یو سامان آزاد هم یا چرۍ شولو یا داسې بلې ځلې شی شو که نه نو که نور سامان بند دی د هغې په وجه نه چرۍ هم څوک نشي راوړی دلته یېرېږي خلک او دې په وجه مونږ کارونه کمزوري شوي دي. نو معنا اوس روزګار چې خراب دی نو دلته خو ما وکتل ډېر ځای دوکاندارانو دغه کار پرېښودلی دی. نو پرېښو خو مونږ هم یو لکه که نه خو د بل کار په تکل کې یو چې بل ځان نه څه راسې کار وګورو. محمد رفیق په 51 بازار کې د وسلو یو مشهور خرڅونکی او اخیستونکی او دی وایي چې د خرابو حالاتو او وروستو د چاودنې له وجې له 50 لکو روپو پورې تاوانونه وشو. نو د وسلو کار پرېښه او نن وختونه په 51 بازار کې د ډوډو پخولو تنور لګولی دی. مخکې د سیمه وسلې دوکان هغه دې ولې پرېښه؟ او سیمه بس مارکیټ هم خراب و حالات هم خراب و د هغې د وجې نه بس مزدوري هم پکې نه وه دې د وجې نه هم پرېښه. نو اوس خو بعضې دوکانداران خو ناست دي هغې اوس هم کوي داسې او سیمه د هغې سره به دغه مرمت کوي د هغې په روزګار روان دي به د تمانچو ممانچو مرمت یې کوي نور وسلې کار تقریبا چې ختمېدو.